د جلال اباد ښاروالۍ د عوایدو پر راټولېدو او مصارفو کې د شفافیت پر رامنځته کېدو سره یې سږ کال په میلیونونو افغانۍ سپما کړې. جلال اباد ښاروالۍ 9.9 لري. موږ الحمدلله د عواید برخه کې یعنی پوره شفافیت راوستلی دی. هغه فزیکي پیسې چې مخکې فزیکي اخیستلی کېدې فزیکي نه اخیستلی کېږي. موږ د هغې دپاره ځانګړی سیستم لرو چې اف ام سیستم ده چې هره طرفه د سیستم نه پرنټ کېږي بېرته په بانک کې تحویلېږي. نو دې کې انشاءالله موږ طرف اطمینان ده چې هم شفافیت راغلی دی هم خلکو ته اسانتیا راغلی دی چې موږ د جلال اباد ښاروالۍ ټول عواید د سیستم له لارې تحویلوو. په دې کې هېڅکله څوک فساد نشي کولی. نوموړی وایي مراجعینو ته د اسانتیاو برابرېدو ترڅنګ تدارکاتي برخو کې هم شفافیت رامنځته کړی او ټولې پروژې د ازادې داوطلبۍ له لارې په قرارداد ورکول کېږي. نو موږ که تېر کال وښیې که سږ کال وښیې موږ تدارکاتي چارې یا عایداتي قراردادونه په شفاف ډول سره اعلان ته ځي. په هغې کې هر څوک چې د تدارکاتو قانون شرایطو مطابق برابر وي هغه کې اخیسته اخیستی شي. نو موږ الحمدلله تېر کال چې موږ پروژې په شفاف ډول سره اعلان ته لاړې داوطلبي وشوله ارزبي وشوله نو تقریبا کم از کم 40 میلیونه په دې کې موږ سپما کړې ده چې سږ کال بیا هم الحمدلله موږ کومې پروژې چې انکشافي دي هغه موږ اعلان ته سپارلی دي په شفاف ډول سره هغې کې داوطلبي شوې ده. نو هغه کې هم تقریبا موږ 15 میلیونه سپما کړې ده چې د خپل تخمیني ریټ نه هم ټیټ لاړ دي. مراجعین هم د جلال اباد ښاروالۍ له کارونو خوښ دي. وایي اوس یې کارونه په چټکۍ خلاصېږي. پخوا چې کوم کار په میاشتونو کې د الحمدلله اوس د واحد مرکز په جوړېدو باندې دا کار ډېرو لنډو ورځو ته راغلی ده. لکه 10 ورځې 15 ورځې ټول دا ته مراحل اخلي او د ټولو شعبو کار همدلته خلاصېږي. د موږ خوښ یو ته نه د ښاروال صاحب نه د منصوبینو نه د واحد مرکز له کارکوونکو نه ډېر شفاف کار کوي. د جلال اباد ښاروالۍ مسؤلین ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې له دوی ټولېدونکي قانوني عواید بیرته په شفاف ډول د دوی په خدماتو مصرفوي.